ملي بیرغ او قانونیت طالبان څنګه خپل ځان ته قبر کیندي؟ د ملي ارزښتونو سره مخالفت به یې په کوم برخلیک اخته کړي؟ دا هر څه همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عصمت قانی لیکلي عمري صاحب موږ تاسې ته د خاورې د ننګ او جنګ په عنعنوي رواجونو د آګاه خلکو په سترګه کتل، خو تاسو هم د هغه خلکو پر لاره روان یاست چې د دغه خلکو له حساسیتونو سره د دښمنو برخوردونو په بیه کړکېچونه راویښوي. د پښتنو په نرخ او سلي کې مرګ دومره لوی پور نه لري لکه ګیره او ویښتان شکول. استاد اسماعیل یون لیکلي زموږ ملي بیرغ هم ملي دی هم اسلامي. د ټولو اسلامي تنظیمونو تر ځانګړو بیرغونو څو ځله زیات اسلامي دی. د بدلون لپاره یې نه دیني توجیهات شته او نه هم تاریخي. ملي بیرغ سره د ملت روح او روان تړلی. هر څوک چې پر ضد څرګندونې کوي د ملت له کرکې سره به مخامخ. نویو چارواکو ته پکار ده چې خپل ملت درک کړي. د ګواښونو، اخطارونو او زور کارونې پر ځای باید د ملت ملي ګټې او غوښتنې په پام کې ونیسي. دا متل خو به ټولو اورېدلی وي چې په زور کلي نه کیږي، خو که بیا هم څوک د زور کارول د خپلې خبرې مصداق ګڼي نو تر ځان وړاندې زورور دي یو ځل بیا له نظره تیر کړي. د خوست عام ولس ته د ملي بیرغ د ټولولو په باب د 3 ورځني مهلت او اخطار پر ځای به ښه دا وایي چې پنجابي پوځ ته اخطار ورکړل شوی وایي چې په 3 ورځو کې باید د ډیورنډ پر کرښه ټول غځېدلی یخزن تار راټول کړي. یو واکمن ته نه ښایي چې خپل مظلوم بې وسلې او بې وسیلې ولس ته د ګواښ کرښه راکاږي. نوی حکومت ته لا ډیر نور کارونه پاته دي. تر ټولو وړاندې ملي او ولسي مشروعیت دی او ترڅنګ یې قانونمندي ده. که چیرې ټولنه قانونمند شي هر څوک بیا د خپل صلاحیت په چوکاټ کې خپل نظر څرګندولی شي. ملي بیرغ د خپل پخواني مسیر او ارزښت په تعقیب د خپل وخت یوې لویې جرګې منلی او تایید کړی او یوازې د خپل وخت یوه بله لویه جرګه د دې حق او صلاحیت لري چې د ملي بیرغ په باب قانوني پریکړه وکړي. که د وخت هر چارواکی د لویو ملي مسایلو په باب له داسې ګواښونو او اخطارونو ډکه ژبه کاروي نو برخلیک به یې هماغه شان شي چې تر دې وړاندې چارواکي ورسره مخ شول. ګرمه مړۍ د سړي ستونی سوځوي. یو څه سړه خوړل پکار دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.